د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د والیبال پیل شوې سیالۍ د یادې سیالۍ په لار اچوونکي وایي په دغو سیالیو کې 24 لوبډلو ګډون کړی و چې موخه یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په ګیلان ولسوالۍ کې د والیبال لوبې ته وده ورکول دي. دغه ټورنمنټ عنوان د کوچني اختر په مناسبت باندې دغه ټورنمنټ په لار اچول شوی ده چې 24 لوبډلو ګډون کې کړی و چې هغه مو 12 لوبډلې په بي ګروپ کې وې او 12 لوبډلې په ای ګروپ کې ولې چې په دغه 24 لوبډلو کې 2 لوبډلې په فاینل ته ووتلې چې هغه د غونډۍ اتحاد او چمبرانو لوبډله ده. د دغې لوبې مینوال وایي دا ډول لوبې کولی شي د ولسونو ترمنځ د سولې مینې او یووالي روحیه پیاوړې کړي. لومړی هدف مو دا وایي چې ځوانان مو یو له بل سره خپل رسم و رواج خپل کلیوالي عنعنات او کلتور یو له بل سره پرتله کړي او دوهم هدف مو د ځوانانو همغږي ورورګلوي اتفاق اتحاد او یووالی وایي. دریم هدف ته موږ له دې لوبو څخه همدغه وایي چې ځوانان مو له فسق و فساد و فجور و ناروا له لهب او نشي توکو څخه لرې واوسي. سپورت هغه څه دی چې ځوانانو ته انرژي ورکوي، ځوانان مثبت لوري ته رابولي. نو خوشبختانه ګیلان ولسوالي هم له هغو ولسوالیو څخه ده چې ورزش ورپکې زیات رشد کړی ده، خصوصا والیبال او د هغه مینوال زیات دي. د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت د والیبال پیل شوو سیالیو پایلوبه د چمبران او غونډۍ لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې غونډۍ لوبډلې بریا خپله کړه. تقریبا له اختره له دویمې تر نن ورځې پورې دا ټورنمنټ هره ورځ ادامه درلوده او موږ ډېر خوشحاله یو ماشاءالله په ډېر لوړه سطحه مینوال راغلي دي. نو ماشاءالله د ډېر ښه ټورنمنټ و، د امارت اسلامي لخوا هم ډېر ښه امکانات برابر و، موږ ته د امنیت کسان راکړي ولو، موږ له ټولو خلکو څخه راضي یو. دلته دغه نن فاینل لوبه ده نو مینوال سخت زیات راغلي دي او دغه ولسوالۍ خلک زیاتره خلک چې دي هغه له والیبال سره ډېره ښه مینه لري او ښه علاقه ورسره لري. متاسفانه چې موږ دلته څه د امکاناتو له نشتون څخه چې موږ داسې امکانات نه لرو، نه داسې یو رسمي میدان د ولسوالۍ په سطح باندې لرو چې هغه با کیفیت یا معیاري میدان وي. زموږ دا میدان د دغه په ټول ګیلان کې د موږ غوره میدان چې د همدغه خاکي میدان ده، داسې میدان موږ نه لرو. خو بیا موږ هم انشاءالله هغه خپلې هڅې کړي دي، کوششونه مو کړي دي چې په سیمه ییز ډول هم دغه لوبغاړي تر یوې اندازې پورې را رسولي دي. د اسلامي امارت په راتلو چې وطن کې امنیت ټینګ شوی په لوبو یې هم مثبت اثر کړی او ځوانان اوس خپل اضافي وخت لوبو ته ورکوي او خوښ دي چې په ارامه فضا کې لوبې کولی شي.